تازه خبر پاکستانی ملیشو شپږ افغانان شهیدان کړي دي. پاکستانی ملیشو په تورخم کې په ملکی افغانانو ډزې کړي دي او 8 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ځینو سرچینو سرخط ورځپاڼې ته ویلي چې پیښه نن سهار 10 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر افغانانو پاکستان ته د تګ هڅه کوله. د سرچینې په خبره په دغه پیښه کې شپږ کسان شهیدان شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ډیری افغانان په تیره بیا ځوانان له هیواد څخه د تیښتې په هڅه کې دي. طالبان بیا د عمومي افې بخاري په اعلان سره خلکو ته د آرام ژوند ډاډ ورکوي او ترې غواړي چې وطن دې نه پرېږدي. بلخوا برطانیه له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو پروسه بنده کړه. د برطانیه دفاع وزارت وايي برطانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاوو پروسه بنده شوې ده. د برطانیه دفاع وزارت ویلي چې اوس د برطانوي وګړو او نورو چې کارونه یې بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو یې هڅې متمرکزې دي. برطانوي چارواکو دغه راز ویلي چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. تر اوسه برطانیه له 14,200 زیات برطانوي وګړي او نور افغانان د کابل له هوایي ډګر څخه باسلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.